ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول ګډونوالو ته وروڼو ته د مهاجرینو استازانو میندګانو ته او د تجارانو محترمو ته او مسؤلین چې د افغانستان څخه راغلي دي خصوصا مين صاحب محترم او سفیر صاحب تجربات او نور مسؤلین چې دلته تشریف راوړي ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټولو نه مخکې زه ستاسو چې انتظار تاسو زه معذرت غواړم او دا انتظار هم قصدا نه و او زموږ طیاره یو ځل کېناسته نږدې شو او بیا افغانستان ته واپس دا قسمت خبرې وي او دا فیصله الله تبارک وتعالی زموږ په لاس کې نه چې تاسو انتظار کړي بخښنه الله دې تاسو ته جزای خیر ورکړي الله دې تاسو ته اجر ورکړي الله دې تاسو ته اجر عظیم ورکړي چې تاسو دلته راغلئ تشریف راوړو زحمت وکړو او مهاجرینو سره ورونو سره هر څوک چې یو همدردي او همکاري کوي انشاءالله الله خلک باندې ډېر اجر عظیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقریبا یو هفته مخکې موږ ته یو دعوتنامه د پاکستان څخه راغله. البته دعوتنامه چې موږ ته راغله دا د تجارتي او د ترانزیتي مسایلو په بحث کې موږ ته دعوتنامه راغله چې اسلام ته تاسو راشئ، اسلام آباد ته تاسو راشئ او دلته د ترانزیت او دوه طرفه د تجارت موږ بحث کوو. دا موږ حاجي الله صاحب رئیس الوزرا سره شریک دی، متقي صاحب سره شریک دی، حاجي برادر سره شریک دی او نور شیخ صاحب ته مکتوب وکړ. حقیقتا موضوع خو تجارت هم زموږ دپاره مهم دی، ترانزیت هم زموږ دپاره ډېر مهم دی او دا د صادرات واردات هم زموږ دپاره ډېر مهم دی. او چې نن سبا کوم مهم مسله پېښ شوي دي هغه اخراج مهاجرین دي بالجبر یا هر رقم چې د میډیا موږ تاسو ورته وایو دا زموږ دپاره ډېر مهم. حاجي الله صاحب ما ته هدایت وویل زر تر زره خپل سامان به واخلئ، مسایل به پوره کوئ، نور ادارو سره به هماهنګي کوئ او اسلام آباد ته به ځان رسئ چې د مهاجرینو کوم ستونزې او مشکلات چې د هغې دپاره رسیدګي وشي. اگر چې سفیر صاحب محترم مخکې ټول انډیوالانو ته ملګرو ته بحث وکړ، دوی په خپله هلته راغلي ګزارشونه ټول شریک کړل، وویل چې په دې تاریخ باندې داسې مسایل راځي، تاسو پکار دی چې کوم مسؤلین چې مخکې آماده وي اوس هم تاسو آماده اوسئ. اخراج مهاجرین کېږي او دا کوم مهاجرین چې دې ځای نه راځي بې سرپناه دي، مشکلات شته، پیسې نه لري، کورونه نشته، ځمکه نشته، جایداد نشته او نور ډېر مسایل دي چې هغه حقیقتا چې کوم میډیا کې راغلي دي اگر چې اکثره مسؤلین برات حاصل کوي لیکن بیا هم برات نشته. موږ تاسو افغانستان په پاکستان باندې حقونه شته او د پاکستان په افغانستان کې حقونه شته. دا څه حق دي؟ دا اسلامي، دینی، غروري، همسایګي دا ټول حقونه دي الحمدلله. موږ د پاکستان څخه ډېر منندوی یو، 40 کالو څخه زیات دلته زموږ دپاره زموږ او ستاسو دپاره قربتوب کړي. دا ټول دنیا ته معلوم دی، ټول جهان ته معلوم دی او عوامو څخه موږ ډېر منندوی یو، ډېر مننه کوو. حتی داسې هم کیدي چې دلته ځینې الحمدلله مخور سپین ږیره علما دلته شته چې زموږ انصار وروڼه خپل کورونه پرېښي دي مهاجرینو دپاره. دا په اول هجرت کې هم داسې وي او په دویم جهاد کې هم داسې خبره کوي، ټولو ته معلوم.
دا کوم هدایت چې د حاج الله صاحب د طرف نه داسې خبره وشوه چې تاسو لاړ شئ هلته د پاکستان مسؤلینو څخه خواهش وکړي چې دا دیرینه او تاریخي چې کوم زموږ الحمدلله غروري ځای سوي دي اوس په دې یو څو الفاظو کې په یو څو خبرو کې داسې نه خدای مه کړي چې خراب شي اجر خراب شي کم شي موږ او تاسو خو جهاد کوو هجرت کوو عمل کوو مونځ کوو اودس کوو د الله په خاطر کوو دا د دین په خاطر کوو چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته اجر ورکړي حقیقتا زما یقین دی چې کوم ورونه دلته پاکستان کې خپل مهاجر ورونو سره ښېګڼې کړي دي دا الله په نزد باندې بې انتها اجر دی اوس ټول موږ پوهېږو چې دا خبره چې حقیقتا دنیا ټول داسې زموږ او ستاسو خو داسې نه دي چې دنیا زموږ او ستاسو دا زموږ ښېګڼې وګوري زموږ ورورولي وګوري زموږ نزدېکت وګوري دا میډیا تاسو په خپله وینئ د افغانستان پروپیګنډ دي پاکستان پسې پروپیګنډ دي ولې پروپیګنډ چې دا دواړه ورور ملکونه چې اسلامي ملک دی یو بل سره نږدې ونه شي او که نږدې وشو بیا به ډېر مسایل مخې ته راځي بیا سپر طاقت ماتېږي بیا دا کېږي دا کېږي دا ډېر خبرې پکې راځي خو بهرحال سیاست طرف ته موږ نه ځو زه وزیر تجارت او نماینده راغلیم هم د تجارانو ستونزو دپاره او هم د مهاجرینو ستونزو دپاره چې دلته موین صاحب محترم شیخ دی بزرګ دی او ټول زموږ او ستاسو ورونو دپاره ډېر زیات مینه لري راغلی دی چې موږ همدردي وکړو انشاءالله او زموږ په راتلو کې زموږ په خبرو کې زموږ په مذاکراتو کې زموږ مسؤلینو سره چې کوم خبره کوو هر یو کس سره دا خبره کوو چې زموږ او ستاسو وروري به دلته قایم وي او مهاجرینو دپاره یو منظم طریقې سره موږ او تاسو پکار دی چې پروګرام او کړنلاره ترتیب کړو او هسې هم الحمدلله په افغانستان کې امن راغلی دی ولیکن ولې په جبر موږ وباسو افغانستان الحمدلله اوس سینه پراخ دی آهسته آهسته د کار زمینه هلته برابریږي د روزګار زمینه برابریږي ټولو نه مخکې چې ټولو نه زیات زموږ او ستاسو دپاره مهم خبرې وي هغه امنیت الحمدلله افغانستان کې سرتاسري امنیت قایم شوي او مخلص علما شیوخ سیاستمداران الحمدلله اوس د افغانستان خاوندان دي اوس بیګانه په افغانستان کې څوک نشته په موږ باندې څوک جبر نه کوي په موږ باندې څوک ستم نه کوي په موږ باندې څوک بمبار نه کوي الحمدلله هر څوک چې دلته مهاجر دي که مسؤول دی که دلته تجار دي که صنعتکار دي هر یو دپاره الحمدلله هلته زمینه د ژوند د کاروبار او د هر برنامې الحمدلله هلته آماده سوي دي خو دا طریقه غواړي که چېرته په یو ښار کې په یو منطقه کې داسې ګنجایش وي د لسو کسانو ګنجایش وي هلته موږ د 100 کسان ویلي حقیقتا تکلیف دی خو په دې اساس زه د پاکستان مسؤلینو څخه ورورولي غواړم چې دا د افغانستان د امارت اسلامي مسؤلینو سره په همغږۍ په ورورولي په مینه په محبت یو بل سره نږدې شي او دا مسایل ستونزه حل کړي دا افغانستان او پاکستان ټول موږ او تاسو معلوم دي چې دا د جرګو وطن دی د خبرو وطن دی د مینه او محبت وطن دی څوک جبر او ستم دې سره حقیقتا چې نشي کولی او که کولی شو نو تاسو ته معلوم دي چې په یو سل کال کې 3 سوپر طاقت په افغانستان کې مات شوي دي په لحاظه د موږ دلته کوم کمیټه راغلي دي کوم مسؤلین چې دلته راغلي دي د موږ خواهش دا دی چې د ورورولي او د مینې او د محبت فضا پیدا او د مینې او د محبت فضا انشاءالله زما یقین دی زما ایمان دی الحمدلله دا افغانان هیڅ کله نه هیڅ
او کوم ښېګړې چې دي دا هم اړخونه نه هېروي. نو هلته چې یو وزیر مسؤل ما ته چې کوم پاکستاني ورونه هلته تجارت لپاره درځي زه دوی ته حق اولیت ورکوم. ولې حق اولیت ورکوم؟ چې دوی زموږ دپاره حق اولیت ورکړي دي موږ به ورکوو. یو ورځ کار نه مطلب کوو او چې موږ ته رسېږي موږ کار نه مطلب کوو. الحمدلله دلته موږ ته مینه ورکړل شوي دي، ورورولي ورکړل شوي دي، الحمدلله اخلاص دی هر شی. بیا فلهذا ټول مسؤلین څخه که هغه زموږ د افغان د سفارت او د کنسولګري مسؤلین دی او که د پاکستان مسؤلین دی د کمیشنري مسؤلین دی، ټولو څخه خواهش کوم چې دوباره یو د اسلامي د قوه د بایچاره او د ورورولي فضا قایم کړي. او دویم خبره د ترانزیت مسله وه. زه پروس کال دلته راغلم او سفیر صاحب محترم دلته شاهد دي، الله دې مسؤلینو ته جزای خیر ورکړي. اگر چې ډېر تجارانو ته ډېر زیات زیان ورسېده او پاکستان دپاره هېڅ ګټه نه وه. ډېر ورځ دلته د کانتینر د تجارانو کانتینران په کراچۍ کې ودرول شو، فیسونه زیات شو، ترانزیت فیس پکې زیات شو او دغه پکې د ګارنټي پکې اضافه شوه او د بانک څخه څه داسې ټول مسایل پکې راغلل. نو به هر حال دلته راغلو موږ الحمدلله 3100 کانتینر زموږ په راتلو کې الحمدلله دلته خوشې شو. دلته مومن صاحب الګوزی صاحب محترم دلته ورسره وې او دې خلکو ته اجازت ورکول شو بلا قید قیود افغانستان ته الحمدلله دا انتقال شو. اگر چې زموږ تجارانو ته تکلیف وشو او زیان ورسېد بیا هم تشکري. نو دغه کوم ستونزه چې زموږ او ستاسو ترانزیت لپاره جوړ شوی وي، نو دې نه مخکې الحمدلله دلته یعنې زه داسې خبره کوم چې ډېر کسانو ته دلته د کار زمینه برابره وه، موټروانانو ته، موټرو ته، مسؤلینو ته، هوټلو ته، چې کوم کس د لاره کې دغه وی دوی دپاره الحمدلله د کار یو زمینه وه. نو هر کله چې دا بندش راغله دا یو بل ملک ته راغله، دا تجارت ټول دې ځای نه نقل وکړو بل یو او کوم تشویش کې زموږ د مسؤلین د پاکستان مسؤلینو څخه وې هغه اوس هم هماغه تشویش دی، اوس هم هغه رفع نه دی. کوم اموال خارجي دلته یا مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کېږي او ورسره د تجارانو دپاره ستونزه پیدا شو، مشکلات پیدا شو، یو دلبدي پیدا شو، دا لاره بدل کړل دي او تجارت په سلسله کې داسې کله یو ټکس اضافه شو، کله یو څه مظاهرې په لارې کې راغلل. نو دا افغانستان 40 میلیونه زیات نفوس لري او دا هم دوی پاکستان خپل ورور ګڼي، مشر ورته مشر ورور ګڼي. نو زموږ په دې مسایلو کې زیاته خواهش دا دی چې په هر یو برنامه کې افغان حکومت، افغان مسؤلین او امارت اسلامي مشورې کې سره مخې ته راشي، مشوره وشي، مصلحت وشي، برنامه ریزي وشي، همغه شرط بیا کارونه مخې ته راشي. همیشه موږ دا خواهش کړي دي چې سیاست یو طرف ته دی او زموږ افغانستان وګړي، تجاران، صنعتکاران، زراعت پیشه خلک دا ټول متضرر دي. هر کله یو زموږ یو بندر یا هغه کراسینګ پوینټ چې ورته وایي هغه بندېږي، نو ټول تجارانو دپاره او خلکو دپاره ستونزه یو مشکلات پیښېږي.